بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان په اړه ځینې مهم معلومات. افغانستان په 19 اګست په 1919 کې د برټانیې څخه مکمله ازادي ترلاسه کړې. غازي امان الله خان د افغانستان د ازادۍ نه وروسته د افغانستان اولنی صدر غازي امان الله خان و. کابل د افغانستان پلازمینه ده. د افغانستان ټوله 3.95 لکه نفوس دی. په دې کې زیات نفوس د کابل ښار دی. د کابل نفوس چې دی هغه 45,96,000 دی. د افغانستان د ټولو یخ ځای چې دی هغه هم کابل دی. د کال په 12 میاشتو کې د کابل موسم چې دی هغه 8 میاشتې یخي، 2 میاشتې چې کمي هغه نارملي او 2 میاشتې ګرمي. افغانستان شپږ غټ بارډره لري چې د نړۍ د شپږو ملکو سره د لاري. اول بارډر د پاکستان سره دی چې په 2640 کیلومتره باندې دی. او دویم غټ بارډر چې کوم دی هغه د ایران سره دی. دریم بارډر د تاجکستان سره دی او څلورم بارډر د ازبکستان سره دی. پنځم بارډر چې کوم دی هغه د ترکمنستان سره دی. او در ټولو وړ بارډر چې د افغانستان د کوم دی هغه د چاینا سره دی. اوس به راسو د جلال آباد په طرف. جلال آباد هم یو ډیر ښایسته ښار دی د افغانستان.
اوس به راځو د کندهار په طرف. د کندهار هغه ځای به تاسو ته در ښکاره کوو چې هغه د هر افغاني او د هر کندهاري دا شوق وي چې دا ځای موږ ووینو. دا ده د کندهار عینو مینا چې ډیر خلک ودې ته د کندهار دوبۍ هم وایي. قدرمنو که تاسو زموږ په چینل ته نوي راغلي یاست او تر اوسه پورې مې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو په باره کې په کامنټ کې ضرور رایه راکړئ.
قدرمنو زموږ چینل معلوماتي کور لازمي در سره سبسکرایب کړئ.